بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر راغلی او ستړي مه شئ. ملګرو، زما آواز لږ خراب دی، زه بیمار یم، خو بهرحال په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره وربز راوړي، یعنې د پام اپ وربز مې راوړي دي. نو انشاءالله په دې کې به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. زما آواز خراب دی، که د ما نه څه ټکي غلط وویلی شي نو په دې کې زه بخښنه غواړم. پیلنی موږ سره څه دی؟ بي چې کومه دی دا مطلب د دې موږ سره سیکنډ پام، یعنې څه دی موږ سره واز، ور، او د دې چې کوم تړ پام موږ سره څه دی دا دی موږ سره بین. بیا موږ سره څه دی؟ بیټ تاسو څه ته ویلی شئ؟ بیټ چې کومه دی موږ چې کله یو څیز ووهو دې ته موږ ویلی شو بیټ. نو د دې سیکنډ پام هم بیټ دی او تړ پام چې کومه دی بیټن دی. پهله موږ دا سیکوینس کو، بیا به په دویم نمبر باندې دغه یو کو. بیکم څه ته ویلی شي؟ بیکم چې کله یو کار وشي، یو څیز وشي، نو دې ته موږ ویلی شو بیکم. د دې سیکنډ پام دی بیکیم او تړ پام دی بیکم. بیګین چې کومه دی د یو څیز شروع کېدلو ته وایي، د دې سیکنډ پام دی بیګین او د تړ پام دی بیګن. کم وي راتللو ته، د دې سیکنډ پام دی کیم، تړ پام دی کم. د دې بیا بل موږ سره څه دی؟ کاسټ چې کومه دی دا یو څیز قیمت ته وایي. نو د دې تړ پام هم سیکنډ پام هم کاسټ دی او تړ پام خو موږ سره د دې کاسټ دی. بل موږ سره څه دی؟ کټ. د کټ چې کومه دی سیکنډ پام او تړ پام درې واړه کټ دی. ډیګ چې کومه دی کله موږ یو څیز راکنو، یعنې تاسو ځمکه په کرندې بیلچه باندې راکنئ، نو دې ته ویل شي ډیګ. د دې سیکنډ پام او تړ پام دواړه ډګ دی. ډو چې کومه دی دا موږ یو کار کولو ته ویلی شو، یعنې یو کار کېدلو ته ډو ویلی شي. نو د دې سیکنډ پام دی ډیډ او تړ پام دی ډن. په دې کې به زه تاسو یو ټریک هم په کلاس ان کې ښیم چې موږ سره یو ریګولر ورب دی، یو ارریګولر دی. نو هغه به زه تاسو د کلاس په انډ کې زده کوم، تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. بل موږ سره سره ډرا چې کومه دی تاسو یو کرښه راښکاږئ په ځمکه باندې، په کاپي باندې، قلم باندې، دې ته ویلی شي ډرا. او دی سیکنډ پام چې کومه دی موږ سره ډریو او تړ پام یې موږ سره دی ډران. ډرایو چې کومه دی موږ چې کله ګاډی چلو دي ته موږ ډرایو ویلی شو. د دې سیکنډ پام دی ډرو او تړ پام یې دی ډریون. بیا تاسو دی بل سیکوینس ته راواړئ کیپ چې کومه دی دا یو سیس مطلب ځان سره کېښودلو ته وایي، مطلب یا یادولو ته ویلی شي دی ته. نو د دې سیکنډ پام دی کیپټ، تړ پام یې دی کیپټ. نو چې کومه دی یو څیز یا یو کس پیژاندلو ته وایي، د دې سیکنډ پام دی نیو، تړ پام یې موږ سره دی نون. لی څه ته ویلی شي؟ لی چې کومه دی د دې معنا به تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې وایي، ځکه چې زه د تاسو نه تپوس وکړم نو چې تاسو هم څه خپله سرچ کوئ. بل موږ سره څه دی؟ لیډ چې کومه دی څه ته ویلی شي؟ دا موږ یو کس چې کومه دی یو څیز لیډ کوي. اوس مثال خبره، یو لښکر د هغې چې څوک مشري کوي دې ته موږ لیډ ویلی شو، یعنې لیډر د دې ناون دی. سیکنډ پام یې دی لیډ، تړ پام خو هم دی لیډ. لیو چې کومه دی یو څیز پرېښودلو ته وایي، د دې سیکنډ پام دی لیفټ او تړ پام خو هم دی لیفټ، یعنې یو څیز پرېښودل. لینډ څه ته ویلی شي؟ لینډ د چا نه یو څیز اخیستلو ته ویلی شي. اوس مثال خبر، ستا ملګري څه کتاب دی او تی دې والې چې دا به زه تاله بیا درکم واپس، نو دې ته وایي لینډ. نو دې سیکنډ پام دی لینټ او تړ پام هم دی لینټ. لای وي دروغو ته، او سیکنډ پام دی لی او لین، یعنې دا ډېر مهم دی، دا خامخا زده کوي. لوز چې کومه دی یو څیز بایللو ته وایي، سیکنډ پام یې لاست او تړ پام خو هم دی لاست. میک یو څیز جوړولو ته وایي، سیکنډ پام یې میډ، تړ پام خو هم میډ. رایډ وی سورلی ته، روډ ریډن. رینګ وی یعنی یو څیز وخلو ته، یعنی بل وغیره وخل، رینګ. ساری رینګ. او بل موږ سره څه دی؟ تړ پام یې د دې رنګ. اوس موږ سره بل یو سیکوینس دی، همدا هم سیم دی، خو په دې کې به زه تاسو ته لاست کې یو ټریک ښیم. موږ سره څه دی؟ پایټ څه ته ویلی شي؟ پایټ چې کومه دی جګړې ته ویلی شي، یعنې د دوو ملکونو منځ کې چې کومه جګړې دي ته پایټ ویلی شي، یا وغیره چې خپل منځ کې هم د چای خو دې جګړې ته موږ پایټ وایي. د دې سیکنډ پام دی موږ سره پاټ، تړ پام هم دی پاټ. پاینډ چې کومه دی یو څیز معلومولو ته ویلی شي، نو د دې سیکنډ پام دی پاونډ او تړ پام خو هم دی پاونډ. پلای چې کومه دی الوتلو ته وایي، یعنې اوس مثال خبره، مرغۍ چې الوزي یا پتنګ تاسو الوزوئ دې ته ویلی شي پلای. او سیکنډ پام دی فلیو او تړ پام دی فلون. پارګیټ چې کومه دی یو څیز هېرېدلو ته وایي، د انسان نه چې کله یو خبره هېره شي، یو کار ته هېر شي، دې ته وایي پارګیټ. د دې سیکنډ پام دی پارګاټ او تړ پام خو دی
forgotten. فارګیو څه ته ویل شي؟ فارګیو چې کله موږ یو کس معاف کړو، یعنی یو کس غلطي وکړي او موږ یې معاف کړو، نو دې ته ویل شي فارګیو. د دې سیکنډ فارم دی فارګیو او تھرډ فارم دی فارګیون. بل موږ سره دی پریز چې کومه دی کله چې یو څیز مکمل واوره شي، یعنی دې ته ویل شي پریز. او د دې سیکنډ فارم دی فروز او تھرډ فارم دی فروزن. ګیو څه ته ویل شي؟ ګیو یو څیز چاله مطلب ګیو د یو چا نه یو څیز اخیستلو ته وایي، یا مطلب دې کې خو زه غلطېږم نه، ها بالکل اخیستلو ته وایي د یو څیز نه. او د دې سیکنډ فارم دی ګیو او تھرډ فارم دی ګیون. ګو څه ته ویل شي؟ ګو چې کومه دی یو ځای ته تللو ته ویل شي، نو سیکنډ فارم د دې دی وینټ او تھرډ فارم دی ګان. بل موږ سره دی ګرو چې کومه دی یو څیز غټېدلو ته وایي، نشونما ته وایي. دې سیکنډ فارم موږ سره دی ګریو، تھرډ فارم د دې موږ سره دی ګراون. ها بل موږ سره دی هینګ څه ته ویل شي؟ هینګ چې کومه دی یو کس پانسي کولو ته وایي، یا یو څیز را ځوړندولو ته موږ څه ویل شو؟ هینګ. نو د دې فارم سیکنډ فارم یې موږ سره دی هنګ او تھرډ فارم یې دی موږ سره هنګ. هیو چې کله تا سره یو څیز درسي، دې ته ویل شي هیو. نو مطلب د دې سیکنډ فارم دی هیډ او تھرډ فارم هم دی هیډ. بل موږ سره تاسو دې بل دغه ته راواړئ رو ته. دې موږ سره چې کوم راسره سیل چې کومه دی یو څیز خرڅولو ته ویل شي، د دې سیکنډ فارم دی سوړ، تھرډ فارم هم دی سولډ. بل موږ سره سینک څه ته ویل شي؟ سینک چې کومه دی کله چې یو څیز ډوب شي، نو دې ته تاسو ویل شي سینک. د دې سیکنډ فارم دی سینک او تھرډ فارم دی سنک. سیټ څه ته ویل شي؟ سیټ کېناستلو ته ویل شي، د دې سیکنډ فارم موږ سره دی سیټ او تھرډ فارم هم دی سیټ. سلیپ وی اوده کېدلو ته، د دې سیکنډ فارم دی سلیپټ، تھرډ فارم هم دی سلیپټ. سپیک څه ته ویل شي؟ سپیک یو خبرې کولو ته ویل شي، نو د دې سیکنډ فارم دی سپوک او تھرډ فارم دی سپوکن. سپینډ څه ته ویل شي؟ سپینډ چې ته په یو څیز باندې یو وخت ولګي. اوس مثال خبر ته یو کار کې کمره جوړه، په دې باندې تا خپل کم وخت ولګو، ټیم دې په پاس کو، دې ته ویل شي سپینډ. نو تھرډ فارم دی سپینډ او سیکنډ فارم او تھرډ فارم دواړه سپینډ دي. ها سټینډ وی ودرېدلو ته، او ودرېدلو ته د دې سیکنډ فارم چې کومه دی سټوډ، تھرډ فارم هم دی سټوډ. سویم چې کومه دی لامبلو ته ویل شي. تاسو چې په نهر، سمندر وغیره څه کې هم لامبې، دي ته ویل شي سویم. او تاسو د دې سیکنډ فارم تاسو نه څوک تپوسو کې سویم دی او تھرډ فارم د دې دی سوام. بل موږ سره ټیک څه ته ویل شي؟ ټیک چې کومه دی یو څیز اخیستلو ته وایي، یعنی مثال خبره تا کیچ ونیو، نو دې ته هم ټیک ویل شي. او د دې سیکنډ فارم دی ټوک او ټیکن، یعنی کله چې ته کیچ کمپلیټ کې ونیسي، نو دې ته ویل شي ټیکن. بل موږ سره دی ټیچ څه ته وایي؟ زه تاسو سره سبق ښیم، نو دې ته ویل شي ټیچ. او د دې سیکنډ فارم چې کومه دی ټاټ او تھرډ فارم هم دی ټاټ. بل موږ سره دی ټیر چې کومه دی دا څه ته ویل شي؟ یعنی دا ټیر موږ دوو څیزونو ته وایي. ټیر چې کله تاسو یو څیز وشلوئ، دې ته هم ټیر ویل شي. او ټیر چې کله انسان خپئ، تاسو به انسانان لیدلي تاسو په سترګو کې چې کومې اوښې راشي، نو دې ته هم ویل شي تاسو ټیر. د دې سیکنډ فارم چې کومه دی موږ سره دی ټور او تھرډ فارم د دې موږ سره دی ټان. اوس زه تاسو ته په دې کې یو ټریک ښیم چې دې ورف ته څه وایي او دې ورف ته څه وایي. د دې څومره قسمونه دي دا هم درته اوس شریکوم په دې کلاس کې. ملګرو د دې موږ سره دوه قسمونه راسه دي، یعنی یو ته موږ ویل شو ریګولر ورب، بل ته موږ ویل شو ایریګولر ورب. ریګولر موږ څه ته ویل شو؟ ریګولر موږ هغه ورب ته ویل شو چې کم سیکنډ فارم او تھرډ فارم په څه باندې چینج کیږي، هغه موږ په ایډي باندې چینج کولی شو. او ایریګولر ورب موږ څه ته ویل شو؟ چې هغه په ایډي باندې نه چینج کیږي. لکه اوس مثال خبره گو وینټ گان، یا مطلب سپینډ سپینټ، یا مطلب سیټ سیټ، یعنی دې ته موږ ایریګولر ورب ویل شو. یعنی دې کې چې تاسو ته کم ښکاري آلموسټ دا ټول مطلب موږ سره ایریګولر ورب دي. او ریګولر ورب موږ څه ته ویل شو؟ لکه پارډنډ، یعنی د هغې سیکنډ فارم چې کومه دی او تھرډ فارم هغه موږ سره په ایډي باندې چینج شي. یعنی فرست فارم یې هماغی، خو دې څه صرف موږ ایډي ولګو، نو دې نه موږ څه جوړ کړو؟ دې نه موږ ریګولر ورب جوړ کړو. انشاءالله په دې به زه تاسو ته په روان وخت کې هم کلاسونه علم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ، خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.